د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن پنځنۍ پنجشنبه د 1446 هجري سپوږمیز کال د ربیع الثاني میاشتې اوومه نیټه ده چې د 1403 هجري لمریز کال د تلې میاشتې 19 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د یو خصوصي شرکت لخوا د هرات په مرکز کې د 9 میلیونو افغانیو په لګښت د یو هوایي پل د جوړولو کار پیل. او په هرات کې د اناردرې د خلکو د ټولنیزې شورا لخوا د وینې ورکولو کمپاین. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمري یم. د هرات والي د پاسپورټ د ستونزو په حل کولو ټینګار وکړ. د هرات والي شیخ مولانا اسلام جار د ولایت مقام په اداري غونډه کې د هرات د پاسپورټ په ریاست کې د شته ننګونو پر حل ټینګار وکړ او ویل چې ډیر ژر به په هرات کې د پاسپورټ د ویش مرکزونو شمیر 2 څانګو ته لوړ شي او هر ورځ 15,000 پاسپورټونه به ولړ شي. د هرات والي دغه راز د امارتي ادارو رئیسانو ته دنده وسپارله چې د افرادو د برابرولو په برخه کې له دغه ریاست سره همکاري وکړي او په ورته وخت کې چې له مرکز څخه تخنیکي وسایل راځي خپل یو شمېر کارکوونکي د پاسپورټ دفتر ته د خدمت په توګه واستوي. په هرات کې د اناردرې د خلکو ټولنیزې شورا په دغه ولایت کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړی دی. د تنظیمونکو په وینا په دې پروګرام کې شاوخوا 100 ځوانانو برخه اخیستې چې موخه یې د وینې ورکولو فرهنګ ته وده ورکول او هم د وینې ورکولو له اړمنو خلکو سره مرسته ده. بشپړ حال په چمتو کړي راپور کې. په هرات کې لسګونه ځوانان د وینې ورکولو ته چمتو دي. د تنظیم کوونکو په وینا د دې پروګرام د پیلولو موخه د وینې ورکولو کلتور ته وده ورکول او همدارنګه د وینې اړو خلکو سره مرسته کول دي. گزاری از این کمپاین با همکاری اداره محلی هرات، ریاست صحت عامه و آمریت بانک خون هرات از این کار استقبال کردن که تا ما بتونین از طریق از این کمپاین خون اهدا کنین و این برنامه به شکل بتونین بیشتر از بیش در بحث اهدای خون ادامه داشته باشه و همکاری مستقیم ما به شکل رضاکار با اداره بانک خون ولایت هرات باشه. هدف اساسی ما فرهنگ سازی بوده تا ما بتانیم با این عملکرد با این حرکت خود بتانیم ترویج بسازیم فرهنگ اهدای خونه، چرا که خون یک ماده بسیار ارزشمند است و معمولا در سطح بازار پیدا نمیشه و به بهای پیدا نمیشه. یو شمېر هغه کسان چې دلته د وینې ورکولو لپاره راغلي له نورو ځوانانو غواړي چې د انسانانو د ژوند د ژغورلو په موخه دي په دا ډول بهیرونو کې برخه واخلي. از جوانان ما این خواهش داریم که همیشه وقت در این پروسه ها اشتراک بکنن، چون این پروسه است که باعث ترویج یک فرهنگ خوب میشه به تمام کشور که خون دادن خود از باعث شفاف شدن خون، پیشگیری از مشکلات قلبی، مشکلات عصبی و دیگر مشکلاتی که احتمال داره دچار انسان باشه، هم سیستم دفاعی انسان بالاتر میره و هم در کنار از اینکه فواید بسیار خوب به خود اهدا کننده داره میتونه که جون یک نفر که خون نیاز داره او هم نجات. روغتیا پوهان هم ټینګار کوي چې د وینې ورکول پر انسان د مثبتو اغېزو سربیره ځینې وختونه د یو انسان ژوند هم ژغوري. د یادولو وړ ده چې ویل کېږي دا اقدام د میلاد نبي صلی الله علیه وسلم په مناسبت شوی دی. د هرات ښار په مرکز کې د 9 میلیونه افغانیو په لګښت د یو هوایي پل د جوړېدو چارې پیل شوې. د دغه پل د جوړېدو لګښت د یو خصوصي شرکت لخوا ورکول کېږي او ټاکل شوی چې په راتلونکي 5 میاشتو کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات ښار په مرکز کې یو له مهمو او ګڼه ګوڼې ډک ځای دی. ټاکل شوی چې په دغه ولایت کې د یو خصوصي تولیدي شرکت په شخصي لګښت دلته یو هوایي پل جوړ شي. این پروژه پل آبی پیاده است که در این قسمت بیروبار شهر شما میبینید این ضرورت بود و این پل حدوداً 42 متر طول داره، 2 متر عرض راهرو و پل هست. از متریال که ساخته میشه همه آهن سنگینه
و نمای پول از کامپوزیت و دیگه لوازمی که ضرورت باشه ساخته میشه انشالله. سهم بزرگ مسئولین امارت اسلامی افغانستان گرفتن که فرصت در مساعد ساختن، میدان دادن برای سکتور خصوصی، زمینی سهمگیری به زیبایی شهر و سرمایه گذاری برای زیبایی شهر مساعد ساختن، بروکراسی فساد را از وسط برداشتن و فرصت دادن برای سکتور خصوصی. این یک خبر بسیار خوب هست. د هرات ښاریان هم د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې د دا ډول پروژو پلي کول په ښار کې د ګڼه ګوڼې په کمولو کې ستر رول لوبوي. وجود همچون پلها و وجود همچون پروژه یکی از نیازهای اساسی برای هر شهر لزوما لازمه که همچون پل هم ما باید داشته باشیم. خو په هرات کې مسئولان هم د پرمختیایي پروژو د تطبیق په برخه کې د اسلامي امارت د ژمنو خبره کوي او ټینګار کوي چې د دا ډول پروګرامونو بشپړ ملاتړ کوي. امارت د پانګوالو هغه کسان چې دلته سرمایه گذاري کوي په تمامه معنا باندې د هغوی حمایت کوي، هغوی ته سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړي. نو زموږ پانګوالو تجارانو دې ته زړه ښه کړی دی چې دوی راسي خپل د نظام سره د حکومت سره څنګ په څنګ سرمایه ګذاري وکړي، د ښار په ښکلا کې همدا ډول په نورو برخو کې دوی سرمایه ګذارۍ ته آماده شوي. موږ د دې څخه مننه کوو، ځینې خوشحاله یو چې په ښار کې د خلکو دپاره یو سهولت برابر سي. د یادونه وړ ده چې په هرات ښار کې اوس تر بل هر وخت د پراختیایي پروژو د جوړولو او پلي کولو لړۍ روانه ده. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راوړم زموږ د همکار محمد نایب حبیبي په غږ کې د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی او بخښونکي خدای په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل ته. جمعه هرات ښار لمر 1:11 غوریان لمر 1:12 کروخ لمر 1:28 او پښتون زرغون لمر 1:9 اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د یو خصوصي شرکت لخوا د هرات په مرکز کې د 9 میلیونو افغانیو په لګښت د یو هوایي پل د جوړولو کار پیل. او په هرات کې د اناردرې د خلکو د ټولنیزو شورا لخوا د وینې ورکولو کمپاین. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن ته رسوو. ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د